چې زما د خولې نه وتل ډېر مشکل دي، خو ګیلمن پښتین یعنې هغه زمونږ په منځ کې نشته دی او سبا به سهار د پېښور په لار باندې بیا د پېښور نه تر بنو پورې بیا تر وزیرستان د ټاپ ټوبي پره چې څومره ولسونه دي، څومره د تحریک ملګري دي په هر ځای کې دي، دا ټول راووځئ. خپل کلي ته به یې ډېر په درانوي، ډېر په احترام، ډېر په لویي سره رسوو. د ګیلمن ورور را سره ولاړ دی په دې ټول اعمالو کې. یقینا د ورور په صفت د ټولې ورځې شپې دلته تېرولې موږ ورسره وو. هر څومره چې ممکنه به کوششونه وشول، خو د تقدیر مخته د ظالم جابر دوار هغه ځای ته موږ بیخي د ده علاج وشي بېوسه شولو د تقدیر مخته. انشاءالله چې د ګیلمن مبارزه به پاتې کېږي نه او په لکونو ځوانان به نور ګیلمن جوړېږي. زه باحثیت ګیلمن یو ملګری زما تر ټولو نږدې ملګری و. په دې تحریک کې تر ده نږدې ملګری زما څوک نه و او بیا تر ټولو فرمانبردار ملګری و. یو عظیم ژوند یې تېر که، یو غیرتي ژوند یې تېر که، یو ننګیالی ژوند یې تېر که. په ټول تاریخ کې به د ده ارمانونه، د ده مبارزه مونږ ورکولو ته ور نه کړو. ګیلمن کیدای شي جسماني نه وي موجود، خو د ګیلمن د مزاحمت روحیه به دا به زمونږ د ټولو په زړونو کې او په اعمالو کې ژوندی وي. محترمو